وسوي الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله وی زه په خپله د دې خبرې ګواهي کومه چې زما نه علاوه د عبادت حقدار الله وی هېڅوک نشته. ښه دا ګواهي نور څوک کوي؟ والملائکة وأولو العلم. الله وی ملائکه هم د دې خبرې ګواهي کوي او د علم خاوندان هم د دې خبرې ګواهي کوي. دا ګوره ډېر لوی عزت دی چې الله د چا تذکره د خپل نوم سره وکړي. اوس که موږ ته داسې وویلی شي چې یاره د پلاني ملک وزیر اعظم ستا تذکره کوله او مجلس کې ناست او ته یې یاد کړې، یا پلانې ملک صاحب او پلانې خان صاحب او هغه پوجي او هغه پولس او هغه پلاني چې دنیوي رتبه ورسره ګټئ او هغه ستا نوم والي، ته به څومره خوشحاله یې. په دې باندې خصوصا د اهل الدنیا دنیا والا سخت خوشحالېږي. خو سم خیال دی چې کله الله سبحانه وتعالی ستاسو تذکره د خپل نوم سره وکړي او دا وایي چې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې او دا د علم خاوندان د دې خبرې ګواهي ورکوي. د دې شرف د ګټلو دپاره او د دې عزت د ګټلو دپاره موږ دلته راجمع شوي یو. موږ غواړو چې دغه آیت کې موږ هم راشو. ګوره الله سبحانه وتعالی نه یره. هر سړی دا وایي زه د الله نه یېرېږم، چې مؤمن دی مسلمان دی نو د هغه دا وایي چې زه د الله نه یېرېږم. خو آیا دا ټول خلک د الله نه یو شان یېرېږي؟ نه، ټول خو یو شان نه یېرېږي. څوک د الله نه ډېر یېرېږي، څوک داسې منځنۍ درجه کې دی، څوک ډېر کمزوری دی. وجه څه ده؟ دا خلک ټول ولې یو شان نه دي په دې کې؟ حالانکې کلمه زه م ویم، کلمه ته م وایې، کلمه هغه م وایي، کلمه دی م وایي، خو ټول د الله نه یو شان نه یېرېږي. په کې درجې دي، بیا څوک ډېر یېرېږي څوک لږ یېرېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ټول یو شان الله نه پېژني. د دې ټولو علم د الله په باره کې یو شان نه دی او د الله نه هغه سړی ډېر یېرېږي چې څوک الله ډېر پېژني، د خپل رب په باره کې ورسره علم وي